ګرو ما په خپل موبایل کې یو داسې سیکرټ سیټینګ کړی دی، تاسو بر کتلی شئ ما سره د موبایل ډیټا هم آن ده، خو که زه دلته پلی سټور اوپن کړم پلی سټور کې څه هم کار نه کوي، تاسو کتلی شئ. دغه شانتې که زه ګوګل کې څه سرچ کوم نو هغه هم کار نه کوي، تاسو کتلی شئ ګوګل هم کار نه کوي، دا سیټینګ پې ما آن کړی دی. او که نور کم ایپ ګورم نو په هغې کې انټرنیټ ښه صحیح کار کوي. دا سیټینګ اوس تاسو په خپل موبایل کې هم کولی شئ، خاص کر که تاسو خپل موبایل کور کې ماشومانو بچو ته ورکوئ چې هغه پکې ځان نه څه ګوري راګوري، نو دا سیټینګ تاسو په هغه وخت کې په ضروري ایپ باندې کولی شئ، یعنې خاص کر فیسبوک، وټس ایپ دغه شانتې نور کوم ضروري ایپ وي په هغې تاسو دا سیټینګ کولی شئ چې کله هغه ډیټا هم آن کړي خو هغه ایپ ورسره بیا کار نه کوي. اوس تاسو به دا سیټینګ څنګه کوئ؟ بالکل اسانه طریقه ده. دغه لپاره ویډیو سیو کړئ او دا قسمه ویډیو به تاسو ته روزانه میلاویږي، نو اکاونټ ورته فالو کړئ، را به شئ په خپل موبایل کې به سیټینګ راواړوئ. ملګرو چې کله هم سیټینګ راوړئ له ښکته به راشي دا آپشن دی سیم اینډ نیټورک سیټینګ، په دې به کلیک کوئ. دلته به تاسو له ښکته راشي ډیټا اینډ سیکیورټي آپشن دی، په دې به کلیک کوئ. او دلته به تاسو په دې دریم نمبر آپشن ډیټا سیټینګ اینډ ډیټا یوزیج په دې کلیک کوئ. دلته به تاسو سره یو آپشن نوښتې ښکته راشي نیټورک منیجمنټ، په دې به کلیک کوئ. دلته به اوس تاسو سره یو ډیټا شو شي یو به وای فای وي، صحیح ده؟ یعنې تاسو د وای فای دپاره هم سیټینګ کولی شئ، کله چې تاسو وای فای آن کړئ کوم ایپ چې تاسو وایئ چې کار دې نه کوي نو هغه پکې هم تاسو سلیکټ کولی شئ. دلته دا ډیټا د موبایل لپاره دا اوس وګورئ دا ډیټا یې دا ټول ایپ یې ورکړي. اوس تاسو چې دا سیټینګ په کم ایپ کول غواړئ چې زما ډیټا دې هم آن وي خو چې هغه ایپ دې کار نه کوي نو تاسو د دې دغه شانتې آن ټیک کوئ یې. ګورئ دا څونه ایپ چې ما آن ټیک کړه زما سره به ډیټا آن وي خو دا ایپ به بیا کار نه کوي. دغه شانتې چې کله تاسو واپس دا سیټینګ آن کوئ داسې راځئ بیا دغه کوئ بیا دوباره ټیک کوئ نو بیا به تاسو سره دا ایپ د ډیټا په دوران کې کار کوي. که ویډیو مو خوښ شو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.